أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة پنځم نمبر آیت. مخکې آیتونو کې الله جل جلاله د اهل القرآن شپږ صفات بیان ک. اوس د دې دوه انعامات الله ذکر کوي، یو دنیا کې یو د آخرت. دنیا کې الله فرمایي دی لما هدایت ورکو، چا کې چې دا شپږ صفات راو نو دا په کامل هدایت باندې روان دي، او آخرت کې فلاح او کامیابی. الله فرمایي اولئک دغه شپږو صفاتونو والا خلق علا هدن د هدایت ته پاسه به روان وي، داسې هدایت من ربهم چې د طرفه د رب د دوی نه به وي. اولئک دا اسم اشاره راوړه دلته، دې کې اشاره ده چې دغه صفات چا کې وي نو هغه د پاره د دوه انعامات دي، ځکه الله جل جلاله محترم هغه په صفاتو باندې فیصله کوي، په ذات باندې فیصله نه کوي چې ته کم نسب والا یا کم قوم والا یا کم ملک والا. نه، الله جل جلاله ته نسب او حسب او قومیت دا معتبر نه دی، بلکې اصل شی محترم او صفات دي چې ایک انسان کې صحیح او نیک صفات را لبسته کامیاب دي. نو ځکه الله جل جلاله اولئک اسم اشاره راوړه، ځکه اسم اشاره کې ذات سره د اوصافونه د صفاتونو هغې ته اپه کې مراد. او اوس دلته اصل کې هم پکارو، ځکه مخکې د متقیانو ذکر شوی دی په اسم ظاهر سره، او کله چې اسم ظاهر ذکر شي بیا دوباره ضمیر ذکر کیږي، خو څونکې ضمیر کې خو صفتی معنی وي نه، اسم اشاره کې وي، نو ځکه دلته اسم اشاره راوړي ده اولئک. الله فرمایي اولئک دغه صفتونو والا خلق علا هدن په هدایت باندې دی په هدایت روان دي. علا د اوچتوالي د پر راځي، لکه عرب وی زید علی السطح، زید د چت د پاسه دی، نو علا کې اوچتوالی معنا پرته وي، نو ګویا چې دی د هدایت د پاسه روان دي. دا هدایت داسې ده لکه یو سورلی او دی په د پاسه روان دی، داسې هدایت دی حاصل کو. اوس هدایت محترم دنیا کې خو هر سړی دعوی کوي چې زه په سیده لارې یم او زه په صراط مستقیم او په هدایت یم، نو ځکه ورپسې الله جل جلاله د هدایت تعریف کوي چې هدایت چاته وي. الله فرمایي من ربهم چې هغه د دې د رب د طرفه دی، یعنی هدایت هغه وی چې د الله جل جلاله د طرفه وي. اوس د الله جل جلاله د طرفه څه شی راغلی دی؟ هغه قرآن کریم او د هغې شرح صحیح احادیث، دقه ته هدایت وي. محترمو الله جل جلاله دا لفظ عام پرې نخ صفت ورپسې وروړو، ځکه نکرې نه بعد چې جار مجرور راشي نو عربي ګرامر کې دا صفت د پاره راځي. نو علا هدن ثابت من ربهم، دی په داسې هدایت باندې دي چې دا هدایت د دې د رب د طرفه ثابت دی. او رب لفظ راوړو محترمو، دې کې اشاره ده چې ګور الله جل جلاله دی ظاهري تربیت هم کوي او دینی تربیت ته هم کوي په دې هدایت باندې. نو هدایت بس هغه ته وي چې د الله د طرف وي، لکه رستو ان شاء الله سوره بقره 2 سپاره کې مرضی چې الحق من ربک، حق چاته وي چې ستا د رب د طرفه کوم راغلی هغې ته حق وي. نو دلته مرترزه کو فرمایل چې من ربهم، هدایت باغی چې د الله د طرف وي. دنیا کې محترم د ټولو نه عظیم نعمت چې هغه په انسانانو باندې دی هغه د هدایت دی. ګوره دا کفار وګورئ، که دې سره دا ټوله دنیا مشي او تر قیامت پورې دی انعامات او نعمتونو کې ژوند تیری، خو چې څنګه مړه شو د همیشه د پاره جهنم ته لاړ. او مسلمانانو که ژوند لږ تکلیف سره وي، کله راحت کله تکلیف، د مؤمن ژوند هغه همیشه خوشحالی کې مني او همیشه تکلیف کې مني. نو دنیا کې کله که پریشانی وي خیر دی، خو چې هدایت را سره شته دا د الله جل جلاله غټ احسان دی په دې مؤمنانو باندې چې دې ته سیده لار د قرآن کریم او د صحیح احادیثو په شکل کې ورکړې ده. که دا هدایت نه وي الله دې نه کي، نو اوس په موږ څه کول محترمو؟ چا به بوټو ته سجدې کولې، چا به ونو ته کولې، چا به یو سیز ته چا بل ته. خو دا د الله جل جلاله احسان دی په موږ. نو واقع ده چې دنیا کې غټ نعمت هدایت.
واولئک هم المفلحون. الله فرمای واولئک او دغه صفاتونو والا خلق هم خاصم دوی نه بل څوک المفلحون پورا کامیابی دن کی دی. چا کې چې دا صفات راله کامیاب خلق هم دا دی، من دنیا کې هم کامیاب دی، آخرت کې هم دا خلق کامیاب دی. فلاح محترم دی ته وای چې انسان د جهنم نه بچ او جنت ته لاړ شي. اصل کامیابی دا ده. دنیاوی کامیابی ته فلاح نه وای محترمو. فرعون ورته ویلی، خو فرعون خو کافر دی، هغه دنیاوی کامیابی ته فلاح ویلی و. لکه سورۃ طه کې 14 سپاره کې هغه موسی علیہ السلام سره مکالمه کوي او هغه ته دا وایي وقد افلح اليوم من استعلا. وقد افلح یقینا چې وای کامیاب بشي اليوم پنن ورځ من هغه څوک استعلا چې هغه اوچت شو، یعنی سحر کامیاب شو. زما ستا مقابله ده که ما تا کې چا وګټله، زما ساحران وګټله دا کامیاب شو، او که تا وګټله ته کامیاب شو. نو ګوره هغه دنیاوی کامیابی ته کامیابی ویله. الله جل جلاله دنیاوی کامیابی ته کامیابی نه وای، بلکې د آخرت کامیابی چې هغه انسان د جهنم نه بچ، اصل کامیابی هغه ده. نو ځکه الله جل جلاله دلته فرمایي چې واولئک، بیا ګوره اسم اشاره راوړه چې دغه صفاتونو والا خلق هم خاصم دوی، د منځ کې ضمیر فصل دا د تاکید د پاره دی چې خاصم دوی نه بل څوک المفلحون دا پورا کامیاب دي. چا کې چې دا صفات راغ او دا صفات محترمو چې چا کې په اوچته مرتبه نو دا اوچته مرتبه کې کامیاب شو او غټ هدایت د حاصل کو، او څومره چې په دې صفاتو کې انسان کې کمزوري هغه عمره بده د کامیابی هم کموي. نو تاسو ګورئ تر دې ځې پورې الله جل جلاله یو ډله ذکر کړه چې هغه خالص مؤمنان دي. اوس ورپسې دویمه ډله ذکر کوي چې هغه خالص کافر دي، او بیا به دریمه ډله چې هغه منافقان دي، اسې په خوله باندې ځان ته مؤمنان وي او نور په زړه کې کفر دی. هغه په ورپسې رکوع کې بیا الله جل جلاله د هغې ذکر فرمایي. نو دا دویمه ډله ان الذین کفروا سره د هغې وضاحت انشاءالله العزیز سباني درس کې بیا وایي.